السلام علیکم خوږو لیدونکو، هیله لرم چې ټول به راته ښه واوسئ. نن مې یو موضوع راوړې ده چې غواړم پرې خبرې وکړم او خپل نظریات هم شریک کړم. نن بیا هم تاسو دغه ویډیو چې ګورئ د راشد خان د کلیزې د لمانځنې ویډیو ده. راشد خان خپله کلیزه کې همایون انګار غوښتی او خپله خوشحالي لمانځي، خپل د ژوند خوشحالي لمانځي، خپل ژوند لمانځي. خو د ډیریو وطنوالو غبرګونونه راپارولي دي. هغه خلک منفي غبرګون ښودلی چې خپله ژوند نشي کولی، نور خلک هم ژوند ته نه پرېږدي. دا زموږ د هیوادوالو عادت ګرځېدلی چې د نورو ژوند کې لاسوهنه ونه کړي، ژوند یې نه تېرېږي. د نورو ژوند کې خبرې ونه کړي، څا نشي اخیستی، څا یې ډوبېږي. د نورو ژوند کې څه غلطي ونه لټوي، نفس یې قیدېږي. دا زموږ د هیوادوالو خوراک ګرځېدلی. و د خدای بندګانو، تاسو ولې هم خپل ژوند راتنګ کړې ده او هم غواړئ چې د نورو ژوند راتنګ کړئ ورته؟ ولې خپله هم ژوند نه کوئ او نور خلک هم ژوند ته نه پرېږدئ؟ ولې په نورو خلکو باندې خوشحالي مو نشي پیرزو؟ ولې چې یو څوک ژوند لمانځي، تاسو یې ورته ژوند راتنګول غواړئ؟ ډېری خلکو ډېری خبرې کړې وو، چا ورته مبارکي ورکړې وه، چا یې لمانځلې وه ورسره، او چا ورسره مسخره کړې وه د هغه ژوند، او چا ورته پیغور ورکړی و. چا ویلې وه بیا چې هغه پیسې چې تا مصرف کو، غریبانو ته به دې ویشله. تاسو پوهېږئ، یو کس وویل وایي پخوا وختونو کې دومره غریبي نه وه، بېوسي نه وه چې اوس ده. وایي پخوا وختونو کې د یو کس یو زوی به و، ټول غله و دانه به ورته بسنه کوله. اوس غریب وګورئ، شپږ اولادونه به یې وي. نو خو مه یې زېږوه چې نه یې شي ساتلی. ولې یې زېږوې؟ ولې د چا خبره بې ادبي دې معاف وي؟ خوندونه یې هغوی وګوري او راشد خان به ورته پیسې لیږي، د خپل د ژوند د لمانځلو پیسې به ورته ولیږي. ډېر یې ولیږله، ډېر یې مصرف کو د خپل هیوادوالو لپاره، ډېر وجنګېده. خو نن چې هغه خپل ژوند لمانځي، تاسو راځئ ورپسې منفي خبرې کوئ. ولې؟ هغه ژوند نه لري؟ تاسو ته څه د چا په ژوند باندې، تاسو ته څه د چا په زندګۍ باندې، تاسو ته څه د چا د ژوند په لمانځلو باندې؟ تاسو هم نر شئ، ویې ګټئ، په ځان یې مصرف کړئ، داسې کښېنئ، داسې په ځان وپاشئ. تاسو هم ځان ورسوئ. راشد خان میلیونر نه و پیدا شوی، ځان یې ورسوله، اوس خپل ژوند لمانځي. څوک چې منفي خبرې کوي چې ولا داسې کارونه یې پرېښي، هغسې کارونه یې پرېښي، وطن ته خدمت یې پرېښی، ډمانو سره خاندي، نو ډمان خو تاسو یئ. د هر چا سره وګورئ
غوږونو کې به ګوشکي لګولې وي او سندرې به اوري. کله چې خبره د سندرغاړو شو بیا ډمان ورته وایي. ستاسو هر یو چې سندرغاړو ته ډمان وایي د هغوی موبایلونه د دې ډمانو له سندرو څخه ولې ډکه ده؟ ولې وایي ملا خو د ګمراه د ګر نصیحت. همیشه مو هنرمندانو ته سپکه لهجه کارولې ده، خو د هنرمندانو سندرې، هنر ستاسو غوږونه، ستاسو ذهن، ستاسو زړه ورڅخه ډک دی. زه به فکر نه کوم چې قرآن کریم تلاوتونه ستاسو موبایلونو کې د سندرو څخه ډېر واوسي. هیڅ نشته دی. د همدې ډمانو چې تاسو ورته ډم وایئ، د همدوی سندرې، دا ډمتوب خو ستاسو موبایلونو کې ډک ده. ستاسو موبایلونه، ستاسو د موبایلونو حافظې ورنه ډک ده. ولې بیا ورته ډمان وایئ؟ راشد خان نن ژوند لمانځي، که هغه هر چا سره لمانځي. نو تاسو هم نرشئ خپل ژوند ولمانځئ، نور خلک هم ژوند ته پرېږدئ او ځان له هم ژوند ولمانځئ. نو هیله کوو پلیز دا د نورو په ژوند کې د لاس وهنو څخه لاس واخلئ. خپل ځان مو هم تباه کړه، نور خلک مو هم تباه. تاسو ویاړئ چې والله موږ ژوند لرو چې د نورو ژوند کې لاس وهنه کوو. افسوس دې وي په دغسې ولس باندې چې مونږ یو. افسوس دې وي په دغسې ټولنه باندې چې مونږ یې لرو. د خارج مملکتونو ستاینه د هر چا په ژبه ده. هر څوک غواړي چې خارج مملکتونو ته ولاړ شي. ځینو د دې ټولنې څخه په تېښته ده لکه ما غوندې. ځینې په پیسو پسې منډې وهي لکه ځینو پسې. ځینو د دې ټولنې څخه په تېښته ده لکه ما غوندې. ځینو له دې خلکو څخه په تېښته ده لکه ما غوندې. ځینو د دې خلکو له خبرو، له ذهنیته، له پیغوره په تېښته ده لکه ما غوندې. خو ځینې چې بیا هماغه مملکتونو ته لاړ شي چې هلته ژوند لمانځل کېږي، هلته هم به مرداري خوراک کوي. هلته به هم د افغانانو نوم بدوي. هلته به هم افغان ملت نوم بدوي. که څوک د ژوند په لټه کې ده، که څوک په ژوند پسې په منډه ده، تاسو ولې هغوی ژوند ته نه پرېږدئ؟ تاسو ته څه د نورو په ژوند کې د لاس وهنې؟ ستاسو پکې څه یمه؟ پرې هر څوک دې شي بې زوره، بې ازاره لکه ډم. نو که تاسو د ډمانو پسې خبرې کوئ، اول خپل موبایلونو نه، اول خپل لپټاپ او کمپیوټر او هر څه شي چې تاسو لرئ د دې ټولو نه سندرې ډیلیټ کړئ، نعتونه ولګوئ، خدای هغه څه ولګوئ چې هغه کې ډمتوب نه وي. ډمان خو تاسو یئ چې تمامه ورځ سندرې اورئ، ګوشکي مو ایښي ده، سندرې دي، نو هغوی وایي تاسو یې اورئ خو مه یې اورئ. بیا هم هیله کوو محترمو د چا د ژوند د لاس وهنې څخه لاس واخلئ.